یو شمېر ماشومانو چې شمېر یې 100 تنو ته رسېده د سې شنبې په ورځ په کابل کې د منډې وهلو په یوې سیالۍ کې ګډون وکړ او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د ماشومانو روغتیا ته زیاته پاملرنه وکړي او د هغوی ښوونې او روزنې ته زیاته زمینه برابره کړي. 2 تنو ماشومانو حکومت ته خپلې غوښتنې داسې بیان کړې. زندگی اطفال در افغانستان با مشکلات زیاد روبروست، مثل مرزی های گوناگون. همین خواستم است که در افغانستان یک صلح سرتاسری باشه و تمام اطفال به تداوی به دیگه کشورها باید سفر نکنند. خواستم از این است که اطفال از کارهای شاقه نجات بده و همیشه به مردمانی که بی وضاحت هستند به اونها کمک کنه. دغه پروګرام هر کال له ماشومانو څخه د ملاتړ یا د سیف د چلډرن مؤسسې لخوا جوړیږي چې د کابل او ځینو نورو ولایتونو سلګونه ماشومان پکې ګډون کوي او د ځانګړي پروګرامونو له لارې حکومت څخه غوښتنې مطرح کوي. د راپورونو له مخې هر کال په افغانستان کې د 100,000 نویو پیدا شوو ماشومانو له ډلې څخه 320 تنه د زیږون پر مهال د بیلابیلو دلایلو له امله مري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیاله ناجیه طارق چې په دې پروګرام کې برخه اخیستې وه ویلي چې وزارت یې له دې وړاندې د ماشومانو د مړینې کموالي لپاره پروګرامونه تطبیق کړي دي. خوشبختانه وزارت صحت عامه با تربیه قابله ها از طریق مراجع دولتی و ایجاد زمینه ها برای سکتور خصوصی تانسته که امروز در 80% از مراکز صحی حداقل یک کارمند صحی زنانه وجود داشته باشه. که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزیر په وار ویلي چې په هیواد کې روغتي خدماتونه ښه شوي، خو عام خلک وایي که څه هم میلیونونه ډالر په دې برخه کې مصرف شوي دي، خو لا هم روغتي خدمات معیاري او اساسي نه دي.